آخري خبره ته کوم کار خدای چې نن 2 غنټه خبرو مې کړې چې کرونا شي بیا ته ټول مثلا ډېر په شي ان شاء الله الله حفاظت ټول وای امين الله زموږ ټول اسلامي وطنونو حفاظت هغه بل خبر ده چې نازک بحث تلک زما کنه هغه د تدخل الحمدلله ساينسي او هر قسم چیرو بحث تاسو کولای شئ چې د بنیاد څنګه ده د دې چنو ډیر تاریخونو کې چې څومره وخت مخکې ماده باندې تحقیق کړی دی 14 کاله مخکې چې د صدام حسین یو تقریر ما خرجته اوس 14 کاله مخکې بالکل ما سره وسته که څوک غواړي د دوی هغه وایي لګیا دی داسې کانفرنس دی وایي چې ما ته امریکې وایي که چېرې ته سمیږې نه وایي موږ به تا په کرونا وایرس باندې اخته ما سره دا ویډیو موجود ده څوک غواړي راشي زما سره پس درته ځم 14 کاله مخکې تاریخ رسل کړی او چا دا شایع کړی هغه ویډیو د چا ملکیت دی AP اجاز اسوسییټ پریس چې او وی سره چې دا ریکارډ موجود دی 14 کاله مخکې دا هغه طرف ته نه ځم بیا خلک دا مليان د سی واغس صحیح دی مونږ چې ارسمانه کوي الحمدلله بهر اصل مسله دا الله چې سوي خبره صحیح ده الله رسول چې خبره وای ټول وای صلی الله علیه وسلم خبره صحیح ده زه تاسو ته یو حدیث اورم حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ چې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا فعلت امتي 15 خصله بكل زمان امت بنزل اسکارونه کوي نور خبرې کوریدلې نه دي د لپاره چې خپل غوګونه کلاو کوي څنګه تفسیر نه بیانوم صرف لړن حدیث ته بیانوم په زما امت چې کله بنزل اسکارونه کوي سکیږي حل به البلاء فغیبانه وبلا راځي وبا راځي مصیبت راځي مرض راځي قسم آفت به راځي دا څوک فرمایي مله جواب راکې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي او څونه وخت مخکې فرمایي دي سوار لسدین 100 کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي پنځل اسکارونه زما د امت کوي امت څوک دي دا نور بهر چې ګرځي تاسو نه کنه مونږ یو ټول یو ځان وګورو چې عمل راکښتو کنه وی اوله خبره دا ده اذا كان المغلب دولا کله چې مال غنیمت ارسل خپل یو دولت وګړي والامانه مغنمه او دا شر امانت چې دا یو غنیمت وګړي او هغه چا سره امانت کې دې تعالی واپس درکې خیانت پکې کوي پوښتنه او دا شر زکات مغنمه او زکات د امت تعاون وګړي زکات چې څوک ورګي د معلومیږي لکه سخت تعاون وکړي د سیدو کنه دا څوک په خوخه زکات ورکړي ډېر کم خلک لزر کسانو کې چې یو کس چې هغه په خوخه او په خوشاله باندې زکات ورکړي او دا شر واتا رجل زوجته او چې کله سړی د خپل خزي تابعدار شي دا نه ما چې خزي سره مشوره مکوي د خزي ته خبره ما مانه نه شریعت کې قرآن وایي چې نو تشاور د خزي خوان مشورې سره کور بچلېږي تابعدار غلام جوړېدل هغه بیل خبره ده وایي شي دې مثال تاسو ته کله بیانوم کنه چې یو ځل بادشاہ وي چې نو څوک د خزي نه ریږي چې نو ټول هغه ودرېږي او چې څوک خزي نه ریږي دی خو ودرېږي ټول لاړ لپاره ودرېږي بادشاہ یې زموږ ریږي هغه افاتو یو کس وزیر په ځای باندې ناشته دی پاته ویل کته د خزي نه ریږي یې ولې نه ریږي ما ته خزي چې باس نه خیر دې څه ځکه ناشته پوښښ نو دا غلامي دا صحیح نه ده پوښښ نو انت بیگم در باندې आवाज نه کړي او ته درته چې سیب لاس پسینه و تعالی کنه نو دا خنه ده نو دا خزي غلامي کله خنه ده دا وحق امه یو خبره په حدیث کې ذکر ده چې مور نه پرمانی کوي مور نه مرتبه اوچته کوي مور نه د خزي مرتبه اوچته کوي پوښښ او بر صدیقه دوست سره خو ډیر خګه خسلو کې او جفا اباه پلار سره بی وفایی کې لکه پوېږي به خبرو کړ دوست راشي خوشاله غیږ ورکه خان دې پلار نه مخاړي هغه د आवाज کې ته سم جواب نه ورکه چې هغه سوي ته نه پوېږي او دا ستاسو د زمانه خبره دا وخت کله راشي زما امت دا کار شروع کی ورتفعت الاصوات فی المساجد کله جمعهتونو کې د دنیا आवाज او خبري شروع شي جمعهتونو کې د دنیا خبري شروع شي او دغه شان چرونو وکانه زیم القوم ارذلهم د خلق مشر ټول کې ذلیل کسي بد ملک د خلق مشر هغه خلق مشر نن جنو زورواکی ټول زمو مشرانی کوي اختیارات ټول غي سره کوي سوق زمو چې سارنوالو والی او قاضي شي
چې څو ښه ډالرې ورکړي داسې دا که نه حقیقت نه خو بس پوه شوې یو ځل وي څوک بادشاه ته لاړو ورته وایي چې دا رشوت بند کا ډېر شوی دی هغه ته ته 100 روپۍ راکړې چې دا رشوت بند کړي چې چا ته ورځي چې جړا وکړي جړا به چاته وړي پوه شو زعیم القوم ارذلهم واکرم الرجل مخافه شره یو سړي عزت صرف دی وجه نه کېږي چې یار ما ته تکلیف راونه رسي سلام علیکم صاحب قومندان صاحب پلان کې څنګه سلامونه ټیټ پاسه د ولي کې یریږي چې دا سړی سوال راته تاوان ورځي دا وکړه پوه شو او دا شان چې وغربت الخمور شراب څکل شروع شي نن چې څومره افغانان شراب دوی خو ډېر غیرتي او ډېر څه ایماندار او ډېر جهادونه کوونکي وو ډېر د کفر مقابله کوونکي وو خو لیکن خپل شیطان ته چې راټینګېدو نه پوه شو او دا شان چې ربس الحریم ریخم لباسونه واغستل شو او دا شان چې سړی او د ښځو پته نه لګي نور حدیث کې شته چې الکان ښځې شو او ښځې چې سړي شو دې طرف ته لاړل پوه شو دا خو اکثر زه تاسو ته بیانوم اوس مسلک یم او دا شان چې واتخذت القيان والمعازف او د غانې بجانې د ساز او سرود آلات دا غستل شروع شو د دې حفاظت کول شروع شو ته وګوره تاسو جمعتونه بندوي کنه ډېر ناران راغلي مسلمان باندې نشي بندولې که زمونږ علما وایي علما چې هغوی مونږ پوهېږو چې واقعي هغوی علم او عمل دواړه مالکان دي لکه کوم چې الحمدلله معلوم دی دنیا ته معلوم دی چې علم والا څوک دی عمل والا څوک دی عرب وجب ته سلام کوي علما فتوا هغه بیا بله خبره هغه ګوره قرآن کې صلات خوف ذکر دی صلات خوف قرآن کې ذکر دی چې جنگ په وخت کې دوه ډلې کېږي به لکه صلات خوف وایي دوه رکعته بچه نه یو امام پسې کوي هغوی به ځي جنګ کوي هغه نور به راځي دوه رکعته به کوي به جنګ کوي جنګ په وخت کې چې صلات خوف حکم دی موږ داسې دین منونکي وو پوه شوې نو خبره دا ده چې نن چې تاسو مونږ چې آیا د ودونو د سندرو د ډمان محفلونه بند کړي دي دا جمیش په څنګه تېره شوه دا نور چې ودونه څنګه تېر شو په هغې کې کرونا وایرس نه وي هغه ډولکي کې څه علاج دی هغه باجۍ کې چې نسخه ده نه هغې ته ولې نږدې کېږي نوجوانه چې نن دې زما مخې ته رالې پوزه تړلې او نن زما جومات ته د الله د کور نه تیارېږي نو که ستا په الله ایمان عقیده نشته زما د نوجوان شته الحمدلله دا چې تاسو نن نور کلونه په وخت راغلي وي الحمدلله څه کوم خلک چې ایمان والا خلک پوه شوې نو هغه ډولکي باجۍ ته ولې نږدې کېږي هغې ته ولې ګډېږي دا مجلسونه بند شوي دي جواب راکړې حق خو نه پټو که بند شوي دي دا شاوخوا چې د ودونو لنډ ورځ کې ونه لیدل د نورو نه زیات ګډېدل زما په خیال کرونا چې سړي کې نه نوځي بیا ټوپونه وایي که څه هغې نه به نو څه تېښت نه کوي دا خلک هلته ورته کرونا نه یادېږي دا بېلمازه نن نه پس چې کوم سړي د خولې نه ته وارې ته ورته ګوره چې دا بېلمازه دی که منځګزار ته ورته وګوره دوه قسمه دي که دی منځګزار او دیندار او دی به د غم نه دا خبره کوي چې یاره افسوس بالفرض وشي داسې حال راشي مسجد ته راتله بند شي ژړا سره به ځو که نه کور کې به هم ژاړو که نه خو نه چې کور کې به ساز سرود ته ګډېږو چې یاره شکر دی مسجدونه بند شو دا که څه وجې نه دا خبره کوي افواهات دومره خورېږي چې یو شی دومره وجود نه دی او څومره چې هغې باندې دا خبرې روانې دا خو انسان ذهن مشوش کوي تاسو بچیانو کرونا شي که نه شي لیوني به شي ټول به ذهني مرض تاسو ته ولګي پوه شوه خبره باندې بار بار چې خبره کېږي یو بابا چې نو میله کې په څه واغست ښایسته ګډې واغستې حلال کړي وخوري په خپله او په خپلو بچو باندې خیرات وکړي لارې کې روان دی یو 3-4 ځایه کې یو ټګان ورته ودرېده وایي دا دنه خو دا ګډ پاتې کوو ډېر ښه خوښ بابا سلام علیکم وعلیکم بابا څومره ښایسته سړی سپي باندې څه کوي سپی کړی د ما خو چې په څه اغستی ستا خوښه مونږ ته خو چې سپی ښکاري مخکې بیا کسان مشورې سره ودرولي بیا راغلی سلام علیکم بابا چای وڅښه نو مانا به زر سلیمان علیه السلام د خوروا ثبت کوو که نه سلیمان علیه السلام د خوروا نه خبر مرغۍ ورته وایي تا د ډوډۍ کومه مسله ده لښکره وایي څنګه وایي بس کومه ته راشه سلیمان علیه السلام چې کله راغی نو زر ورغله مرغۍ نو یو ملخ یې ښکار کړ سیند ته وغورځول که چا ته خوښه ونه ورسېد د خوروا نه پاتې نه شي پوه شو یو سړی کامې په سیند تېرېده ګوړه یو چکی وغورځېده نو زر یې چې نو چغه کړه مومندرې او پلانکې تورخم وپورې وي شربت درغې ګورې چې پاتې نه شي ټول اوس مونږ خو داسې کړي نو چا کله ودرېدو نو وایي بابا سلام علیکم چای وڅښه وایي دا چای نو
سپي باندې څه کې ولا ډېر ښه سپی دی تازي ښکاري ښه جنګي سپی ښکاري په سر یې خدای لوړوند نه بابا ته پړوندې څه چل مې دا مونږ ته سپی څه حیران شي لږ لږ زیات خبره اغست چې بل ځای ته رسېدلې مالته نور خلک ولاړو السلام علیکم بابا سپی چې خرڅې هغه څه مصیبت دې تندې ټسولې زه جوړه ټیک دی هغه څه شرم مې شروع کړی سپی پرېښی هغه تللی دی نظر راغستی دی شکر د کار وشو د مونږ دا ټول دا میډیا دا اوس آلات څومره چې ذهنونه مشوش کوي دا ټول دا خبره ده بل څه خبره نه حقیقت بیان کا څومره حاله پورې ضروري دي دا قوم پوه کا دې باندې نور مرزونه مو تا دومره پوه کړي وو دې باندې ډېر قسمه چې جنګونه دنیا وایي ولې دونه نه وکړي میلیونونه ډالر ولې تخصیص کوه هغه وخت کې پوه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غانې بجانې آلات دي قسم بخدا حقیقت چې کله دا مرض هغه ډېر شوی دا وخت نه زه چېرې سندرې او دا اوازونه ډېر اورم لارو کوڅو کې شپې ښه تیزې کړې وي پوه شوې او دا شان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولعن آخر هذه الامة اولها دا رستنی امت مخکینی بد رد وي نو بیا به مصیبت راځي پلانکې نه پوهېږي پلانکې نه پوهېدل پلانکې امام داسې او پلانکې امام داسې امام مالک داسې امام شافعي داسې امام حنیفه داسې او پلانکې داسې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رستنی دا امت به مخکینی پسې چې نو بد رد ویل شروع کړي نو دغه وخت کې چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره اول فرمایي څه چې حل بها البلاء تاسو باندې وبا او بلا او مصیبت او مرض راځي اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فليتقوا عند ذلك ريحا حمراء داسې وخت کې چې تاسو صرف په دې بلا او وبا باندې صبر مکوئ لږ نور مو ویني چې مزه درکړي چې نه فليتقوا عند ذلك ريحا حمراء سره سیله او سور شمال او د اور شمال به تاسو باندې راځي کېدی شي او دا شاتینو او خصفا یا به الله زمکه کې نه باسي او مسخن یا به الله شکلونه بدل کې خنزیران او شادوګان او بل صدر نه جوړ کی او دا شاتینو په روایت او قذفا یا به اسمان نه باندې الله کانی وره او آیات تتابع او دا سي قسم د الله نور نخنه خاني به تاسو باندې راشي كنظام بال قطع سلكو فتتابع لکه څنګه چې تسبیح یا د امیل تاروش کیږي او دا دانش پر لپس زر زر ورځيږي وي دا شان مصیبتونه بچنه الله پتا سبحانه وای شنو حفاظت کون کې مال او جواب راکړي چې ظلم سپاشي حفاظت کون کې څوک دی الله بچ کون کې څوک دی الله تکبیر جزاک الله وای شي الله اکبر الله اکبر نورونه ګوره ما ته بخښ الله هم او صرف الله مون د عقیده بل سبب بعد خلک الله هم ان بلاکیم کولی شي الله نه صرف الله دا هر څه نجات ورکون کې څوک دی صرف الله